د ټولګټو وزارت سرپرست محترم الحاج مولا عبدالمنان عمري په لارښوونه د ترانسپورتي زیربناوو انسټیټوت لخوا د ټولګټو وزارت 34 ولایتي رئیسانو لپاره 3 ورځنی ورکشاپ دایر شو. په دغه 3 ورځني ورکشاپ کې د پلان ګزارۍ د پروژو له تطبیق څخه نظارت، د سړکونو ساتنه او څارنه، د قراردادونو مدیریت، انساني سرچینو، مالی او تدارکاتو اړوند موضوعات ارائه شول. د ټولګټو وزارت د ترانسپورتي زیربناوو د انسټیټوت رئیس پوهنمل دکتر ذبیح الله رسولی په دې اړه وویل: به اساس هدایت وزیر صاحب یک ورکشاپ 3 روزه در نظر گرفته شده به 34 ولایت افغانستان. ما به تمام رؤسای فوایدنامه ولایات خواستیم در این برنامه موضوعات اداری مدیریتی، پلان گزارشدهی، تهیه گزارش و همچنان بخش‌های مالی، تدارکات و فرگوشایی بعضی پروژه هایی که ما در اونجا داریم با قراردادها کار میکنند، در بخش های نظارت ارزیابی و همچنان در بخش حفظ مراقبت ما ترینینگ میدیم به 34 ولایت به رئیس های محترم در اینجا. په دې ورکشاپ کې ډیر څه زده کړه، انداز په اداري کارو کې مثلا موږ ښه بلدتیا ترلاسه کړله، په اداري مدیریت کې ښه بلدتیا انشاءالله ترلاسه کړله، د سړکونو د څارنې او ساتنې په کارو کې انشاءالله موږ ښه وړتیا دلته ترلاسه کړه. پروګرام د شرکتو والاو سره د قراردادونو په باره کې و چې هغه موږ په ښه سویه باندې زده کړله، او نور داسې مختلف پروګرامونه وه چې د خلکو سره د ښه سلوک او د ښه ګزارې په باره کې وه. الله تعالی دې د دې وزارت و ټولو کارکوونکو و ټولو استادانو ته خیر ورکړي چې موږ ته دا سبقونه وویله او موږ ته هغه سره وښوله چې موږ ته تر ډېرې اندازې پورې صحیح نه رامعلومېدله. د ورکشاپ په وروستۍ ورځ د ټولګټو وزارت سرپرست د دغه وزارت له 34 ولایتي رئیسانو سره وکتل او د دوی د اړوند ولایتونو ستونزې او وړاندیزونه یې واورېدل چې په پای کې د ورکشاپ ټولو ګډون کوونکو ته تصدیق پاڼې هم ورکړل شوې. ټولګټو وزارت د ترانسپورتي زیربناوو انسټیټوت پلان لري چې د ښوونیزو سیمینارونو او ورکشاپونو په دایرولو سره د دغه وزارت د تخنیکي او مسلکي کارکوونکو ظرفیت لوړ کړي.